تیر شوی آیاتونو کې الله رب العالمین د حضرت موسی علیہ السلام د نجات او د فرعون د غرقېدو بیان وکړ. موسی علیہ السلام او د هغه ملګري بني اسرائیل الله رب العالمین د فرعون د تسلط نه آزاد کړل. فرعون الله غرق او بیا دقه قوم وجاوزنا ببني اسرائیل البحر پا دریاب راپورې ورتل. بیا چې کله دوی دی خوارال او مصر آزاد شو نو دی بني اسرائیل په مصر کې صحیح عبادت نشو کولی ځکه د سرکش قوم د تسلط د لاندې و. نو موسی علیہ السلام ترال او موسی علیہ السلام ته وی چې اوس زموږ دپاره څه قانون پکار دی څه شریعت پکار دی چې موږ د هغې د لاندې ژوند تېرو. او د موسی علیہ السلام هم دا خوښه وه چې دوی له څه شریعت او قانون وړو ځکه دا خو داسې دغه قوم دی چې په لاره راته نو موسی علیہ السلام چې کله راروي یو قوم عبادت کو د بوتانو اجعل لنا الها کما لهم آلهه موږ هم یو داسې خدای وګوره که نه. نو موسی علیہ السلام سره هم د دې پوره فکر و غم او دوی هم دغه کو نو بس موسی علیہ السلام ته الله ووی چې راشه کوهي طور ته دېرشو ورځو نه راشه. او بیا پې نور هم زیاته شوې هغې خبره کومه. موسی علیہ السلام دغه بني اسرائیل پرېښودل او لاړو کوهي طور ته. خو چې کله کوهي طور ته ته نو د ده ورورو حضرت هارون علیہ السلام د ده نه مشر و. هغه ته یې ویې ته زما نه پس دواړه پیغمبرانو او دواړو به د نبوت او دعوت هغه کار کوو خو چې کوم دا پیغمبره او د شان مطابق مرتبه هغه د موسی علیہ السلام اوچته وه. موسی علیہ السلام یې زم هارون علیہ السلام ته ویې د دې قوم مې ته نایب کړې زما نه پس به ته د دوی د اصلاح پوره کوشش کې او د دوی به اصلاحي چې کم تربیت دی هغه به کې. بس هغه ډېره ښه ده. موسی علیہ السلام لاړ کوهي طور ته او په کوهي طور کې 13 ورځې تېرې کړې او دا 13 ورځې روژه وه یو شان دې ته به صوم وصال وي او دا پیغمبرانو به نیولې شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل روژه ونیوله 18 ورځې پسې بیا ماته. نو صحابو ته راغلل دا په مشکات مبارک کې حدیث دی یا رسول الله موږ به هم داسې وایي تاسو داسې نشئ کولی وایي الله موږ له رزق هم راکوي او زمونږ پوره دغه کوي نو تاسو داسې په یو ځل باندې روژه نشئ نیولی. نو موسی علیہ السلام په یو ځل 13 ورځې او 13 شپې روژه وه. نو دغې روژې دوران کې موسی علیہ السلام په خولې کې مسواک ووه. نو چې مسواک یې ووه نو چې د روژې هغه کم هغه دغه نو هغه نورانیت و هغه ختم شو. نو الله رب العالمین ورته ویل څو پسې 10 ورځې نور هم تېرې کړه 40 یې کړې. نو د هغې 40 ورځو الله رب العالمین دلته بیان کړي. بیا چې کله خبرې کړې دي نو په خبرو دوران کې موسی علیہ السلام د الله نه یو مطالبه کړې ده او مطالبه راته هلته بیا ویل. وواعدنا او وعده وکړه منګه موسی علیہ السلام سره 30 لیلة 13 شپې واتممناها او بیا پوره کړه منګه هغه ب10 په نورو لسو فتم میقاتو نپورا شوانیتا مقرر زمون ربهو در رب سرا 40 لیلہ سلوی قرآن چلہ برابر شوا. دی وجه زمون دا تبلیغیان حضرات چه دا کما چلہ علماء دقی دا دینا چه دی سلوی اختروزو کی پورا پختگی راشی. وقال موسى وكلش موسى عليه السلام رواني دنوي موسى عليه السلام لأخيه خبل رورتا هارون عليه السلام تخلفني
نائب شزما خلیفہ شزما قائم مقام شزما زتا پریدم دویا و اصلح او تدوی اصلاح کوا اصلاحی کوا تربیتی کوا ولا تتبع سبیل المفسدین ولا تتبع او تتابع دارون کی گوری دلار د فساد کو ان کو دا تاکید پر یغ نور نک کو بنا خو پیغمبر دی خودی تا دوکن کی گوری دی کہ ډیر دوکا مارشتا او وکړه هغه نو بو شو هارون علیہ السلام پورا کوشش کرے سبا یا بل ورځ ان شاء الله په بل درس کې را روانه ده موسی علیہ السلام چلته تللی دی دلته پکې یو ولد زنا رامیو سامری غلو بکړی دا اب ان شاء الله بیا غ درسونه کې وایو موسی علیہ السلام الته او غدل تبل شانو وکړه نو د هارون علیہ السلام سره مقابله کړی دا او هارون علیہ السلام مقابله بیا پیغمبر زور اور شوی دی او قومي گمراه کړی دي ناغي بیان بیا رسول الله رواني نو ولا تتبع او تتبع دارون کی سبیل المفسدین لا رد فساد کو ان کو موسی علیہ السلام سلوی خرج تیرے کوي دي دوران کی اوزل ولما جاء موسی وهركل راغ موسی علیہ السلام لمیقاتنا زمون وادیتا وکلمه او خبر یکلی ربه دخبر رب سرا در رب سره خبر شروع نو رب سره مخکم خبره کړې وي او چې دا نبوت ولا ورکو نو ډیر د مینې او د محبت وي نو خبرو کې دومره خوان دومره مزه او د الله خبرې وینو اله قران د الله خبرې زمون د ګناګارانو بازي د پخلی باندې بیانېږي نو څومره خوان کوي نو چې د الله خبرې به څومره ډیر کوي نو چې دا خبرې اورېدې او د موسی علیہ السلام یوازې په غوږ نه په دې سترګو یې اورېدې په دې مخ مبارک یې اورېدې په دې لاسونو یې اورېدې نو ډېر خوند یې ولا ورکړه نو چې خبرو کې دومره خوند دی نو چې لیدلو کې به څومره خوند دی موسی علیہ السلام په جوش او په هوش کې لا او سیوک الله ته وی قال ربي زما ربا ارني اخایماتا انظر زان الیکا ما تزانو خیر رب ارنی انظر الیک زتا تگور ما اخایا ما تزانو رب زما رب ارنی اخایا انظر زان قل الیکا ما تزانو خایا زتا وینم داو خبرو کې دومره خوان دی دومره مزه ده چې ته څومره ښکلی یا الله او حقیقت هم دا دی قال لن ترانی حضرت موسی علیہ السلام تعالی لن ترانی هرگز مالی دی نشیا دنیا کے زمالی دل ناممکن دی دا ناممکن دی سوکم دنیا کے تاسو لا تدرکو الابصار وهو یدرک الابصار کما خبر کرو کو یاد ہی رہتا دنیا کے دا اللہ لی دل ادراک کول دا ناممکن دی چام ندی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت نجم کے خیر راشی وغدا دا جہان نو اخو رسول اللہ مبارک پیو سیکنڈ پاگی ذرم ایسا کے آسمانونو نا سدرت المنتہا تتنا حالات بدلو حالات دا حالات نو نالتے دا اللہ دیدار کرے او نور پا دی دنیا کے دا اللہ دیدار دا ناممکنہ دا بالکل ناممکنہ لن ترانی او پا آخرت کی بکی گی اللہ عزم کو استاذ نصیب کی لن ترانی ہرگز مانی شریدی ولیکن انظر لیکن اگر نظرو کئیل الجبل دی غرطا فین استقر کچھ استقرار منتو مکانو پخپل زی دی غر پخپل زی قرار منتو فصوف ترانی تب ما بیون بینی یعنی دل احسان فلما تجلى ربه اللہ دخپل تجلی کرول حصہ یو زرع دا زری کرول حصہ یو ارب حصہ یو زرع حصہ پغر باندے واچولا ٹولنا یو زرع پا کرولو اگر پا زرع کی چی اگر دا ٹولنا کرولو اگر ولد آگے واچولا نو پغر واچولا فلما تجلا کل چیخ پل تجلا پل نورانیت رب واچو رب للجبل پغربانی نو جعلہو اگر زیدہ غر دکا زری زری حبوار شزمک سرا
وخر موسى صعقا موسى علیہ السلام بیهوش را پریوتا. الله اکبر. غر نشي برداشت کولی. هغه ضرب عیسی اکروم عیسی زری هغه واچوله. غر زری شو. د الله تجلی نه انسان به څنګه دې ته وکړي. نو دغه وخت چې دا دومره دغه ولید غوړې دا رونو څه د ناول او د ډایجسټ قصه قرآن دی. موسی علیه السلام بیهوش را پریوته. بیهوش پیراله. او دغه بیهوشۍ متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې ده. رسول الله مبارک وی د قیامت پر ورځ به په ټولو خلکو بیهوشي راځي. په ټولو خلکو بیهوشه به وی د ټولو نه لومبې به الله چې په هوش کې او دوباره زندګي راکړي نو ماله به الله وی راکړي. نو یې زه به وګورم. نو یې چې وګورم داسې بره نو حق حیران به په دې خبره پاتې شم چې د تمام کائنات دا مخلوقات دا انسانان دا به بېهوشه پراتی او چې وګورم حضرت موسی علیه السلام به د الله د عرش په نیولي وي. هغه بېهوشه به نه. دا بخاري شریف کې حدیث دی. د یو ناوخته زه بیا نو چې وګورم نو موسی علیہ السلام اوس رسول الله مبارک په دې نه پیغام چې دا په الله د سره بیوشي نه دراوسته خو نه لومبې را پاسو خدای ول د دې خبر انعام ورکو چې په کوهي تور کې به بیوشي راوسته و. نو دا هغه بیهوشه په بدله کې ول دا انعام ورکو چې یې په داډو د سره بیوشي راوسته نه ده او یا د ټولو لومبې دی د هوش نه پاسه دا بیوشي ده. وخر موسی او پریوت موسی علیہ السلام صعقا بیهوشا فلما فاقا کله چې په هوش کې راغی نو قال سبحانك دقه کمال وی دقه کمال دقه بنی اسرائیل کی زنانو ویلو الله ته منتظان خایا نو بس هغوی خیالتا کمر بسته کړل بس ټول او یا وانه مړه کړل او یا زره کسان په هغوی په دغه ویلې وه په بېدبې ویلې وه. موسی علیہ السلام ډېر په ادب او احترام. نو کله چې په هوش کې راغی نو قال سبحانك پاکی د تا د پاره دا پاکی د تا د پاره غلام موسی پاک چې سبحان الله لفظ یعنی چې د مخ کې به د الله د ذات صدقه شو سبحان لفظ په قرآن شریف کې ډېر زینو کې راغلی ناغه به قال سبحانك وی موسی علیہ السلام سبحانك توبه 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 سبحانك دقه مده پاکی د ستا د پاره یعنی د هر عیب نه خدای ته پاکی توبتو الیک زتا ترجو کوما زتا ترجو کوم زتا توبه واسه وانا اول المؤمنین او ظلم بی مؤمن ما اول المؤمنین پدی باندې چې په دنیا کې ستا لیدل دا ناممکن دی زه پدی باندې ایمان ویم بیلاره چې په دنیا کې ستا لیدل دا ناممکن دی دا الله ډېر لوی ذات دی نو دنیا کې ناممکن دی او په آخرت کې ان شاء الله مسلمانان او مؤمنان له الله دیدار وکي الله زموږ استاد نصیب کړي دینه پس ولوس پیغمبري ورکي به ان شاء الله بل درس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك.